بسم الله الرحمن الرحیم. که یو عیسوي شخص په خپل انجیل کې د اسلام په اړه پلټنه وکړي، آیا اسلام او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به ورسیږي یا په بل عبارت؟ مونږ په تېره ویډیو کې د انجیل په اړه دا ویلي وو چې انجیل د الله کتاب دی، خو د کلیسا د راهبانو لخوا تغییرات پکې راغلي. نو اوس د ننني عصر عیسویان په څه ډول اسلام او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسیږي، دا او ډیر نور معلومات په دې ویډیو کې دي. السلام علیکم، زما نوم عبدالفتاح اکبري دی او زه په اسلامي او جنرال معلوماتو پسې ریسرچ کوم او بیا په دې یوټیوب چینل خپروم د دې لپاره چې په اسانۍ ستاسو د لاسرسي وړ وګرځي. نو که چېرته ځان ته یو معلوماتي سرچینه پیدا کول غواړئ نو دا چینل سبسکرایب کړئ. راځو خپلې موضوع ته. انجیل د کلیسا د راهبانو او د مشرانو لخوا تحریف شوی دی. نو بیا ولې الله عز وجل ټولو عیسویانو ته د هغوی د ایمان د نه راوړلو په وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم او په قرآن جزا ورکوي؟ دلیل به یې څه وي؟ ګورئ، دا مسله داسې ده، دا چې انجیل په څلورو کتابونو باندې وویشل شو او ډیر احکام ترېنه لرې شول او په ځای نور احکام د انجیل کتابونو ته داخل شو، خو د الله رب العالمین حجت په عیسویانو باندې ځکه قایمیږي چې په څلورو واړو انجیلونو کې ډیر داسې شی موږ او تاسې پیدا کولی شو چې د اسلام سره شباهت لري، او عیسویان او ټول انسانان په دې پوهیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم مکتب، پوهنتون یا سکول یې نه و ویلی چې دا کتاب یعنی قرآن کریم د ځان نه جوړ کړي. نو هغوی که چېرته په خپلو کتابونو کې پلټنه وکړي نو حتما اسلام ته رسیږي. او تاسې د ډیرو عیسویانو شاهد استئ چې راغلي او د اسلام مبارک دین یې منلی. دلته به مونږ یو څو د ګوتو په شمېر احکام چې په عیسویت کې اوس هم موجود دي او اسلام سره مشابهت لري دا به تاسو سره شریک کړو. په مرقس انجیل 12 فصل 29 کرښه کې داسې بیان شوي: ای اسرائیل واورئ، زمونږ او ستاسې رب یو ذات دی. دا جدا خبره ده چې دوی په نورو کتابونو کې خدایان درې ګڼي، خو دلته د ځینې داسې اثار شته چې اسلام یې هم مني. مثلا مونږ او تاسې په دې عقیده لرو او په دې ایمان لرو چې الله یو ذات دی او شریک نه لري. نو دا د دې خبرې معنا ورکوي چې عیسی علیه السلام د دې لپاره راغلی و چې خلک د یو الله د عبادت لپاره راوبولي. دویمه خبره، د ځینو پیغمبرانو یادونه په انجیل کې، په متی انجیل کې د موسی علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام یادونه، په لوقا انجیل کې د یحیی علیه السلام یادونه، په یوحنا انجیل کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې پیشنګویي. دا ټول دوی پیغمبران ګڼي. په اسلام کې هم دغه پیغمبران د قدر وړ دي او یادونه یې په قرآن کې شوي. او که چېرته هر عیسوي وغواړي چې په دې باره کې ریسرچ وکړي نو دوی انشاءالله اسلام ته رسېدلی شي او په اسلام دین به مشرف کېدل ورته ډېر اسانه وي. درېیمه خبره دا چې انجیل او اسلام دواړه آخرت، جنت، دوزخ، د نیکۍ او اجر، د بدیو په وجه عذاب دا مني. او که چېرته هر عیسوي وغواړي په دې باره کې پلټنه وکړي نو دا اسلام مبارک دین ته رسېدلی شي او پرې مشرف کېدلی شي. لنډه دا چې د اسلام او رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې په ټولو آسماني کتابونو کې ذکر شوی دی او دا واضحه شوې ده چې یو اخري نبي به راځي او هغه به ټول عالم لپاره د هدایت سبب وي. او ډېرې داسې نښې شته چې که د هر دین کس وغواړي او دین حق وي، یعنی په دې معنا چې یو پیغمبر راغلی هغه ته او هغه دین نه څه اثار پاتې، انشاءالله رسول الله صلی الله علیه وسلم او اسلام دین دا پکې پیدا کولی شي او ده ته رسېدلی شي. او بیا هم زموږ او ستاسې شعار چې الحمدلله چې مسلمانان یو او په دې دین باندې شکر ویستل موږ او تاسو ته پکار دي. تر بلې ویډیو د الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.